الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. رواه البخاري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې کم څوک پر الله جل جلاله باندې او د آخرت پر ورځ باندې ایمان لري، هغه ته پکار ده چې صله رحمي کوي، یعنی د خپلوانو سره ښه کوي. محترمو عزتمنو، د خپلوانو د رشتہ دارانو سره ښه سلوک کول، صله رحمي کول ډیر زیات فضایل راغلي دي. نو پکار دا ده چې هر څوک د خپلوانو د قریبانو خیر و خبر اخی، د غریب و د مسکین پوښتنه کوي، د جوړ د ناجوړ پوښتنه کوي، د هغو په غم او په ښادي کې شرکت کوي، ځکه دا د هغه مسلمان دپاره ضروري ده چې کوم مسلمان پر آخرت باندې ایمان لري. ټول مسلمانان پر آخرت باندې ایمان لري، نو چې څوک ایمان لري نو هغه ته پکار ده چې داسې اعمال وکړي چې آخرت یې بیا ښایسته وي. خو په بده مرغه زموږ ټوله صله رحمي د مرګ څخه وروسته پیدا سي. د مرګ د مخه به په خپلوانو کې یو څوک مریض وي، ناجوړه به وي، د علاج دپاره به پیسې نه لري، په تکلیفونو به اخته وي، په دردو به اخته وي، د ډوډۍ پخولو دپاره به وړه نه لري، په میاشتو به د غوښو څکه نه وي کړې. یو قریب یو خپل له به دغه سړی په یاد نه ورځي، لیکن چې کله مړ سي بیا نو هر یو پیسې پوروي د دغه خپلوانو کری راوړي، چا پسه را روان کړي، څوک پیسې ورکوي، څوک غوړي راوړي، څوک برا راوړي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. نو کاش چې د مرګ د مخه هم تا پر دغه خپلوانو دومره څه نظر خو کولی، د دې نیمه نظر خو دې په کولی. که دې د مرګ د مخه کړی ولی، دا سړي خپل علاج په کړی وي، دا سړي د خپل کور د ضرورت سامان په پوره کړی ولی، نو دا به ډېر زموږ ستاسې دپاره په خیر کې ولی. په دا روژه کې یو سپین ږیری و، ډېر غریب مسکین و، هغه زوی به ما نه ټلیفون راوکړي چې ته چا ته ووایه چې موږ ته یې څه پیسې راکړي، د پلار مې داسې مریض دی، د علاج دپاره پیسې نه لرم. یعنې دومره د علاج پیسې هغه نه درلودلې. په روژې په 20 باندې هغه وفات شو. نو زه هم تعزیت ته ورغلی وم په اتات چې ګورم یو سړی د یوې خوا د هغه د زوی سره راتېر سي پیسې ورکړي، بل سړی د بلې خوا راتېر سي، یو پسه را روان کړي، یو څه کوي، بل څه. زه پر هغه ځای باندې ولاړ سم، ما ویل ای د الله بندګان، دغه سړی په دغه روژه کې په دردو په تکلیفو اخته و، د علاج دپاره چا پیسې نه ورکولې، زوی به یې ورته زارۍ کولې، بل ته به یې زارۍ کولې، بل ته به یې زارۍ کولې، دا روژه ټوله په تکلیف په دردو باندې تېره کړه. اوس هغه مړ سو، هر یو د خودو پیسې راوړي، او دا هم د رسم د رواج دپاره راوړي، د الله د رضا په خاطر خو نه، د رسم د رواج دپاره. نو کاش چې زموږ دغه صله رحمي د مرګ د مخه موږ کولی، د خپلوانو قریبانو د هغه د مریضانو خیر خبر مې اخیستلی، د هغه د غربت و د مسکنت په حالات مې ځان خبرولی. یو بزرګ لیکلی دي وایي یو سړی د وږې څه مړ سو، دومره څه یې نه درلودل چې خوړلی وای، لیکن د هغه د مرګ وروسته لنګر نه ختمېدی، دغسې ډوډۍ و غوښو خیراتونه روان. موږ دا نه وایي چې دا د مرګ وروسته یې هم مه کوئ، موږ وایي کاش چې د مرګ د مخه مې هم یې څه کولی سه، نو ډېر به الله جل جلاله زموږ سره راضي وای. او د نبي علیه صلات وسلام پر دې حدیث باندې مې عمل هم کړی و، نو ډېر د خوشحالۍ ژوند به ولی. خو زموږ هر څه د مرګ وروسته وي، د مرګ د مخه زموږ د هېچا فکر نه وي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.